سلامونه قدرمنو په دنیا په تاریخ باندې چې موږ نظر واچو نو دا خبره مخې ته راځي چې یو لویه زمانه په دنیا کې داسې تیره شوې ده چې انسانانو په ځنګل کې ژوند کړی دی او په دغه وخت کې د انسانانو او د ځناورو په ژوند کې څه دومره لوی فرق نه و. لکه څنګه چې ځناور اومه څیزونه خوري، لباس نه اچوي، نو انسانان هم داسې یو لویه زمانه تیره کړې ده. بیا چې کله انسانان د دغې ځنګلونو نه بهر راووتل او کلي ښارونه یې آباد کړل نو تهذیبونه پیدا شو. نو په هغې کې د دنیا د ټولو نه لومړی او مشهوره تهذیب د عراق میسوپوټامیا تهذیب، بیا د دریای نیل د مصر تهذیب، په هندوستان کې د وادي سند تهذیب، نو داسې تهذیبونه پیدا شو. اوس د تهذیبونو د پیدایش سره سم یا د دې نه پس په دنیا کې د سلطنتونو د جوړېدو هغه سلسله جاري شوه. لوی لوی طاقتور بادشاهانو طاقتور لښکرې جوړې کړې، یو بل سره مقابلې شروع کړې او سلطنتونه قایمېدل شروع شو. د دنیا په تاریخ کې چې د روسه پورې څومره سلطنتونو قایم شوي دي په هغې کې تر ټولو لوی سلطنت منګول سلطنت تېر شوی دی. نه د دې نه مخکې دومره لوی سلطنت جوړ شوی دی، نه د دې نه پس دومره لوی سلطنت جوړ شوی دی. او دا خبره ده چې په دنیا کې 4 سړي داسې تېر شوي دي چې هغې په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده، چې په هغې کې سلیمان علیه السلام و چې هغه تر ټولو لوی ستر بادشاه تېر شوی دی چې د هغه صرف انسانانو باندې نه بلکې په ځناورو باندې، په مرغو باندې، په پریانو باندې هم بادشاهي وه. د دې نه پس ذوالقرنین چې په قرآن مجید کې ذکر هم راغلی دی، د هم په ټوله دنیا بادشاهي کړې وه. او هغه نمرود چې ابراهیم علیه السلام ورته دعوت ورکړی و هغه هم د ټولې دنیا بادشاه او بخت نصر. د دې نه پس په سلطنتونو کې هغه سلطنت چې چنګیز خان بنیاد ایښی و د دې د مقابلې سلطنت نه تېر شوی. چنګیز خان چې اوسني منګولیا هیواد کې په د 12مې صدۍ په اخره کې پیدا شوی و. خپل نوم یې تموجن و. دی په خپله ځوانۍ کې په دې کې کامیابه شو چې د خانبدوش منګول قبیلې چې دي دی کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، دا یو ځای کړي، نو په دې کې کامیابه شو. او بیا د هغې نه پس چې کله لښکر یې جوړ کړو نو په خوږه علاقو باندې حملې شروع کړي او ځان له یو سلطنت قایم کړو. نو وایي چې په 1206 کې کله چنګیز خان د منګول سلطنت بنیاد کېښودو نو د دومره لویه علاقه فتح کړې وه چې د هغې رقبه وه 40 لاک مربع کیلومیټر. 40 لاک مربع کیلومیټر ستاسو د پوهې دپاره پاکستان چې 15 ځله هغه یو ځای کې دور علاقه ده. او چې کله چنګیز خان د 1227 کې وفات کېده، 21 کاله د حکومت کړی دی. 21 کاله پس چې کله دی وفات کېده نو د خپل سلطنت هغه رقبه دومره وسیع کړې وه چې هغه 1 کروڑ 20 لاک مربع کیلومیټر وه. نو د ده په سلطنت کې په دغه وخت کې ټوله وسط ایشیا، د روسو یو علاقه، ټول چینو ورسره، ایران او افغانستان او د پاکستان علاقه، دا ټول د په سلطنت کې شامل وو. نو د چنګیز خان د وفات نه پس د زوی اختای خان په تخت باندې کېناستو او بیا د هغې نه پس یکې بدلیګرې د ده زامن انوسي په تختونو کېناستل. 1260 کې مونکې خان چې د ده نوسی و او هغه کله وفات شو نو د مونکې خان نه پس د هغه ورور قبلایي خان په تخت کېناست. دغه وخت کې داسې کار وشو چې د چنګیز خان دا دومره لوی منګول سلطنت چې و نو دا د ده په نوسو کې تقسیم شو. لکه د یو نوسي پکې چین ورسېدو، چین ورسېد. نو سوچ وکړئ چې لکه دا څومره لوی سلطنت و. د خپل عروج په زمانه کې د منګول سلطنت رقبه 2 کروڑ 40 لاک مربع کیلومیټر ته رسېدلې ده. او دا مونکې خان چې موږ یې نوم واخیستو د ضرور هلاکو خان، د هلاکو خان د شهرت وجه د بغداد فتح کول. نو بغداد چې په دغه زمانه کې د دنیا د ټولو نه ترقي یافته ښار، د دنیا د ټولو لوی علمي مرکز او د دنیا د ټولو نه ښایسته ښار و. د اسلامي خلافت دارالخلافه وه او د مسلمانانو اخیري خلیفه معتصم بالله پکې بادشاهي کوله. هلاکو خان په 1257 کې د بغداد نه محاصره وکړه او خلیفه ته یې پیشکش وکړو چې سرنډر شه، هتیار وغورځوو. نو دا د تاسو ته پته وي چې هلاکو خان یا دا ټول منګول چې کومونه دوی د مذهبونو مطالعه به کوله نو د دوی په ذهن کې وایو دا خبره وه چې دا د مسلمانانو خلیفه دی، نو د سره سوپر نیچرل پاور دی، د خدای مدد دی ورسره. او منګولو به خدای پاک منو چې د خدای مدد دی ورسره، هسې نه چې خلیفه سره جګړه وکړو او د دې نه موږ ته څه عذاب راشي. نو د دغه وخت کې وایي د معتصم بالله خپل یو مشیر الکمی نوم د هلاکو خان سره ملګری شو، غداري وکړه او هلاکو خان له مایند صفا کړو چې نه داسې هېڅ نه کېږي، دا هغه دور نه دی او دا اوس چې کوم دی نو هېڅ عذاب نه راځي. نو دې انکریج کړو. د دې الکمه د وجې نه د خلیفه په فوج کې بغاوت په شان صورتحال پیدا شو. خلیفه چې حالاتو ته وکتل چې کا زما له لاسونه سلطنت روان دی، خلافت روان دی، نو هغه بیا سړی ولېږو هلاکو خان ته یې د مذاکراتو دعوت ورکړو. دې پیر هلاکو خان هغه پیشکش ریجکټ کړو او د هغې نه پس هلاکو خان
بغداد ته داخل شو، جنگ وشو، تر یوې هفتې پورې د دنیا د ټولو نه ښکلی ښار په دې کې داسې قتل و قتال، لوټمار او اورونه ورته کړی شو چې یا دا د دنیا د ټولو نه ښایسته او ترقي یافته ښار و یا دا کنډر جوړ شو. 10 لاکه پورې خلک قتل کړی شو او چې د هغې د وجې نه وایي د سیند د اوبه چې کوم دی نه سرې شوې. او بیا د بغداد چې د هغه زمانې د دنیا د ټولو نه لویه لایبرري وه پکې او په هغې کې په لکونو باندې نایابه قیمتي کتابونه وو، هغه اوس وځولی شو چې د هغې د وجې نه وایي بیا د سیند اوبه تورې شوې د هغې ایرو د وجې نه. نو دغه لویه تباهي د هلاکو خان په شکل کې بغداد ولیده، مسلمانان ولیده او ټولې دنیا ولیده. نو ویلی شي چې د بغداد کې دا تباهي نه راغلی، د دنیا د ترقۍ سفر چې کوم دی نه دا به د دې نه یو صدي 2 صدي مخکې تللی و. دا منګول سلطنت د دې نه پس بیا هم قایم و تر 1368 پورې. او بیا چې کله دی په ختمېدو باندې شو نو په دې کې په دغه منګول کې تیمور په نوم باندې یو نوی فاتح مخې ته راغی چې هغه بیا یو ګیري ته په خلکو باندې د چنګیز خان د هلاکو خان هغه یاد را تازه کو. بله ویډیو کې به د تیمور په اړه باندې ذکر وکړو. د الله په امان.